په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو د هر څه د مخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو د خینې سره زنا کول دا یو ډېر ناروا عمل دی چې هر څوک کوي. له دې عمل نه ځان وژغورئ. ګرانو دوستانو، زموږ په پاک او سپېڅلي مقدس دین اسلام کې خینې ته د خور درجه ورکړل شوې ده. نو دوستانو، آیا د خور سره زنا کول څنګه د یو انسان زړه منلی شي؟ تر څو چې د یو انسان خپله ښځه ژوندۍ وي تر هغې پورې د خینې سره نکاح حرامه ده. نو څنګه یو څوک کولی شي چې د خپلې خینې سره زنا وکړي؟ دوستانو، یو هلک چې له خپلې خینې سره وی هر وخت د شا طرفه به یې لواطت ورسره کاوه. دا سلسله تر یو څه وخت پورې جاري وه. په دا هلک د خدای قهر را نازل شو چې له یوې حادثې سره یې مخ کړه. وروسته له ډېر علاج څخه هلک داسې شو چې پښه یې هم له لاسه ورکړه او هم د مردي نه خلاص شو. دوستانو، د ده هلک یو د ماما زوی و چې یو موټر یې درلوده. نو هغه هلک به دوی کره زیات تله راتله کاوه. دا هلک به یې ډاکټر ته هم بیوه او کور ته سودا مودا به یې هم ورته راوړله. دې موټر والا هلک د ده ښځې سره اړیکې ټینګې کړې. هر وخت به یې ورسره هم زنا کوله. نو ځکه چې د ده خو هم یې پښه له لاسه ورکړې وه او هم له مردي نه خلاص شوی و، نو دې هلک نه څه نه کېدل. نو ځکه یې ښځې له بل هلک سره ناروا اړیکې ټینګې کړې. دوستانو، دې ټکي ته مو پام وي چې ده له خپلې خینې سره به هر وخت شا په طرف لواطت کاوه. نو ځکه هم د ده ښځې هم له بل چا سره ناروا اړیکې ټینګې کړې او خپل کار به یې ترې اخیسته. دوستانو، په پښتو کې یو متل دی، وایي د چا ور په متل داسې دی چې وایي د چا ور مه وهه په انګوش چې هغه به یې په سوک یا په تیږو وهي. ځکه ده له خپلې خینې سره ناروا اړیکې ټینګولې. نو بل سړی راجګ شو، د له ښځې سره یې ناروا اړیکې ټینګې کړلې. دوستانو، دا یو رښتیا قصه ده. دا دوه هلکان هم زه پېژنم. دوستانو، د خدای قهر نه وډار شئ، داسې کارونه مه کوئ. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او لایک او شیر یې کړئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ.